زما فرست چانس و پی ټی وی کې می امجد جاوید صاحب سره او ما لیډ کریکټر کړم چایلډ لیبر باندې ډرامه جوړه شوې وه او زما ډېره خوښه وه خو هغه ټایم داسې و لوډ شیډینګ زیات و نو کله به چې زما د ډرامې د ونیر کېدو ټایم راغی نو زموږ ځای کې به بجلي لاړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز پی کې ناستاسو خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به قدرمنو نن مردان پریس کلب کې ولاړ یم او زما سره ډېر نوموړی د پښتو ډرامو آرټسټ علي زمان زما سره موجود دی نن په مردان پریس کلب کې د بدرمنیر 14مه کلیزه چې کومه هغه ومانځلې شوله او په هغې کې د ایوارډونو تابیا هم شوې وه چې په هغې کې زموږ ډېر ګران نوموړی آرټسټ چې کوم دی علي زمان زمونږ ینګ تازه وینه ده او تکړه آرټسټ دی هغوی ته هم ایوارډ میلاو شو دې سره یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوید بھائی څنګه یې ښه ټیک ټاک څنګه یې صحت ښه دی برابر یې ډرامو کار څنګه روان دی او نن خو ورته ایوارډ هم میلاو شو شکر الحمدلله ډېر ښه روان دی او خوشحاله یو چې ایوارډ راته میلاو شو او بیا د بدر صاحب په برسه کې زموږ دپاره د اعزاز خبره ده چې موږ ته زه فرست ټایم راغلم پوسټ مې کتلی و چا راته ویلې نه و په فیسبوک باندې مې پوسټ کتلی و خو ما وې زه ورچکر شوله نو ښه ده چې رالم د ایوارډ مې هم واخیست ګران کتونکو تاسو ته به دا هم ووایم علي زمان چې کوم دی دا زموږ د مردان سیمې سره تعلق ساتي او زموږ د مردان سیمې چې کوم تکړه نوموړی پخوانو فلمونو آرټسټ زمان بغدادي صاحب دی کم چې کم و بیش 15 کاله پښتو فلم انډسټرۍ کې کار کړی دی او یو ډېر لوی نوم یې پیدا کړی دا د هغوی برخوردار دی او دوی هم بې شمېره ډرامو کې فلمونو کې کار کړی دی د بدر صاحب په اړه راته لږ شانتې ووایئ بدر صاحب اړه زه تاسو ته څه ووایم هغوی فلمونه مو کتلي دي کم فلمونه مو خوښ وو بدر صاحب فلمونه خو مې ډېر کتلي دي خو لکه کله کله ابو سره کینو دیدن فلم ګورو داسې زما خپل یو فلم و تماشبین بدر صاحب سره پکې ما کار کړی زه په هغې هم ډېر خوشحاله یم خلک دا اعزاز تاسو ته حاصل شوی دی بالکل 2000 کې موږ تماشبین فلم کو او هغې کې ما د بدر صاحب بچپنه کړې وه نو 2000 کې خو به ته ډېر زیات ماشوم وې زه د 15 کال وم چې هغه ټایم ما فلم کې کار کړی چایلډ آرټسټ وې چایلډ آرټسټ وم او دا راته ووایه خپله مو څومره ډرامو کار کړی دی او کومه ډرامې مو خپله ډېرې خوښې دي یاره خپله خو د هر چا خپله هر څه په خپله ډېر خوښي زما خو ټولې ډرامې زما خوښې دي نور خو د ملګرو خوښې دپاره مونږ کار کوو او د ډرامو د حساب هم راته داسې خاص پته نشته خو به دغه 70-75 ډرامې به 20-25 فلمونه به یې داسې ورسره د پی ټي وي ډرامې دي پی ټي وي خبره تاسو وکړه پی ټي وي کې خو به زه یو ځل بیا ووایم مخکې ما تاسو نه دا تپوس کړی و چې تاسو یو ډرامه کړې وه کلې وه او د هغې نه ما تاسو لومبې وپېژندې او لکه هغه ستاسو کار چې کوم ډېر زما خوښ شو جی بالکل زما فرست چانس وه پی ټي وي کې می امجد جاوید صاحب سره او ما لیډ کریکټر کړم چایلډ لیبر باندې ډرامه جوړه شوې وه او زما ډېره خوښه وه خو هغه ټایم داسې و لوډ شیډینګ زیات و نو کله به چې زما د ډرامې د ونیر کېدو ټایم راغی نو زموږ ځای کې به بجلي لاړه اکثر به خلکو وکته نو کال بیا راته وکړو ستا ډرامه چلېدلې ده بیا ورپسې ما دویمه ډرامه موج بړې یان یې 14 اګست دپاره کمپټیشن پلی وه هغه مې هم کړې وه او خیبر باندې مې اشفاق تورو صاحب سره یو سیریل دوه کړي دي بس ملګرو به کتلي تاسو به هم کتلي بالکل او زیات مو کم هدایتکار سره کار کړی دی او کم هدایتکار سره تاسو ډېر زیات چې کار کوئ نو فیزیبل یې خوشحاله زیات خو ما خپل بابا سره کار کړی دی د هغوی په هدایتکارۍ کې او د هغوی په هدایتکارۍ کې زه خوشحاله هم یم او هیپی صاحب ما یو ډرامه ستاسو کتلې وه دغه محب او شهباز ګړه او دغې طرفونو ته د هغې شوټینګ شو او تاسو سره پکې یو آرټسټ و سره دې ټایم کې نوم یېرېږي هغه تاسو ته یاده ده هغې کې مونږ سره عذرا وه بالکل او کرن وه را سره او عثمان صاحب د هغې ډایرکټر و او ډېره ښکلې ډرامه مونږ جوړه کړې وه حالانکې مونږ په ډېر زیات محنت کړی و عثمان صاحب خپله ډېر زیات محنت کړی و اوس هغه بېله خبره ده چې فلم هغه کوي او نور تاسو ښه پوهېږي څنګه نن سبا کوم پروجیکټ چې کوم دی هغه پروسس کړی زما خپله یو دوه ډرامې دي ما سره شارټ پلی دي زیګر صاحب لیکلي دي یو زه د چا یم او یو نوم چې کوم دی نو هغه ما هغه کړی نه دی
نو هغه ان شاء الله چې کله ډرامه د کمپلیټ شي او ټریلر راشي نو دا غي نو بیا خایو خل صحیح شو ډیر زیات مننه ګرانو کتونکو د علي زمان نن سبا چې کوم ډرامه ریسنټلی روانه ده د دې په علي زمان افیشل چینل باندې یوټیوب باندې هغه د کور او مور او ډیره ښه روانه ده هغه کې بي بي شیرینه چې دا د موږ کریکټر یې کړی دی سامي ډایرکټر زوما خپل باندې طارق مردانی صاحب پروډوسر او هیلپ هم را سره ډیر زیات کړی دی او بیا موږ د طارق صاحب دی په پروډوسر کې یو د درې ډرامې نور وکړي یو مسافر سی ډي نه ریلیز شوی و د حیا صادر امجد سید صاحب ډایرکټر او طارق صاحب چې کوم دنو پروډوسر دی او نړیدل دیوالونه د هغه سینما نوم باندې شو پکچر او سینما د هغې د چینل نه دغه شوې ده نړیدلې دیوالونه هغې هم امجد صاحب ډایرکټر او طارق لالای چې کوم دی نو پروډوسر و ټیک شو ډېره زیاته مننه یو ځلې بیا مبارکي په ایوارډ اخیستو باندې ګران کتونکو دا علي زمان بغدادي کم چې د نوموړی آرټسټ زمان بغدادي سے برخوردار دی او د هغې نوم چې کم دی هغه په دې میدان کې هغه روښانه کوي ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو چې د خپرونه زموږ سره وکتله ان شاء الله نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغه دمه زه نوید بهزاد تاسو نجات غواړم د لوی الله په امان